حاتم طایی یو سړی تیر شوی ښه ډېر سخي دی یو سړی بادشاه ته راغی بادشاه سره مزدور و ښه بادشاه ته وی بادشاه صاحب بیا وی زه ستا مزدور یم بلکل وی خبر نه بیګا بالغ شوم وی صحیح ده که نه مبارک شه وی مبارک شه نه لور راکه بادشاه ته چې مزدور وای چې لور راکه غوسه کېږي که نه ورته وی ځه ویل دی جواب نه دی خو لور راکه بس لور دې پیغله ده او زه بیګا بالغ شوی وی زه ګوره وهم دی ویل دیم جواب نه دی څوک چې د نه کم سوال وکړي د هغې جواب نو وزیر یې راوغوښت وی زه پې مشوره کوم وی صحیح ده دی جواب دی وزیره دغه مزدور نه دی دا قمقل دی وی بیګا بالغ شوی مولور راکه نو یو سزا راته وښایه داسې سزا چې آینده کې ټول مزدوران ته عبرت والی چې بادشاه نه لور نه غواړي هغه ورته وی وزیران مخکې ډېر هوښیار ویلې بادشاه صاحب فقیر او مسکین ته چې سزا ورکړي که نه دې باندې ښایسته نه ښکاري بادشاه به بادشاه سره جنګ کوي وزیر به د وزیر سره جنګ کوي دا صحیح نه ده ده ته داسې یو شرط لګوه چې نشي پوره کولی وی څه شرط ورته ولګوم ورته ووایه چې د حاتم طایی سر راوړه د چا سر راوړه او حاتم طایی ته سر کله ورکوي وی هلکه دا ډېر زبردست خبره راته وکړه بیا راغی ویلې بادشاه صاحب هغه شپه تېره شوه مشوره دې وکړه ویلې لور راکوه ورته وی زما لور خو مهر غواړي ویلې او مهر خو صحیح ده څه راوړم وی د حاتم طایی سر راوړه وی لاړم ورپسې هغه مشران وی غرضي سړی په خټه مور لګی بس جلالیو نور رامنډه منډې حاتم طایی کلي ته راورسېدو حاتم طایی ورغی ویلې صاحب ستا د سخا خبرې په ټولو اطرافو د عالم کې خوري دي چې ته ډېر سخي وی بلکل وی زما یو ضرورت دی یو شی مې په کار دی او تا سره شته نو هغه راکه هغه وی وایه وی داسې نه اول وعده وکړه هغه وی وعده ده چې ما سره کوم شی اب خامخا درکو وی بادشاه نه مې لور غوښتې ده او په مهر کې ستا سر غواړي نو بس سر ټیټوه چې بس پرې کوم یې ناوخته کېږي چې وراوړم هغه ورته وی بچیا بادشاه زما سر نه دی په کار خو تا دپاره یو دیوال ګرځولی چې حاتم طایی ده ته سر نه ورکوي نو زما دا لور به د ده نه بچي داسې کار به وکړو که زه سر درم کم لور نه درکوي هسې به ما د سر نه خلاص کړي نو دواړه ځو بادشاه ته نو بادشاه به تا له لور درکړي او زه به سر درکم وی صحیح به دواړه روان شو بادشاه ته ورغلم بادشاه ته وی بادشاه صاحب ما پیژني ویا څوک یم وی حاتم طایی یم وی دې سړي ته دې ووایي چې لور در کوم په دې شرط چې په مهر کې به د حاتم طایی سر راکې نو ته لور ورکه او دی به ما نه سر کټ کړي او تاله به یې درکړي هغه وی دا څه کیسه شوه نو وزیر پسې سړی ولېږه چې راشه که نه هغه پلار خو د حاتم طایی ټول راوستی تا خدای پوی که هغه چې راغی وی څه چلو شو وی ده خو ټول حاتم طایی راوستی قمقله دومره شرط راته کړ هغه ورته وی و بادشاه صاحب دا سړی ستا مزدور دی حاتم طایی ورته سر ورکوي او ته ورته لور نه ورکوي نو انچی معنا دارد د دې څه مقصد دی نو بس هغه لور ورکړه بلا او بلا